نو عزیزانو په دې مغالطه کې مپریوځئ چې اختر راغی او صاحب غوی مې واغستو یاره او درې ځای کوي یو د خدای په نامه ورکوي یو داسې وکړي یو دا قربانۍ دا درې ډېري کوي یو هله پلانې کوي دا ډېري میري داسې شی دی لکه په جنازه کې چې تاسو ودرېږئ که نه دا کم سړی چې دا आवाज وکړي جنازه کې که نه چې صفونه وشمارئ تاسو کې خو به هم چا دا आवाज کړی ها چا در کې کړی دا څه د ملا د پیازه زوی د ځان نه جوړ کړی دی صفونه وشمارئ اووه کوي او درې کوي او پنځه کوي بیا به आवाज وکړي صفونه وشمارئ سلته ګرمي ده خلک مړه کېږي او دا د شیخ سنت زوی پکې چغې وایي چې صفونه وشمارئ هلکه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه چپ شه تا خدای هلاک که چې هلاک شي دې ته نه ګوري چې 50 کسه جنازه کې ولاړ دي او 200 کسان د جنازې نه بار ولاړ دي ایمان پیدا کا هغوی ته ووایه چې که دا مړی کافرو نو مونږ یې ولې جنازه وکړو که مسلمان دی نو تاسو یې ولې جنازه نه کوئ دا ایمان پیدا کا اووه کوي او درې کوي او پنځه کوي دلته به څوک आवाज وکړي چې بډې ووهئ بډې ووهئ بډې نه پرتوګ وباسئ په یو حال دی قوم اخته یو عذاب جوړ کوم چې بنیادی شی دی په اسلام کې هغې ته مونږ نږدې نه راځو بنیادی شی کم چې په اسلام کې که سړی ونه کړي نو کافر کېږي پې نه هغې له دومره اهمیت ورکړی چې پناه په خدای نو عزیزانو اول خیال به دا ساتئ چې قرباني کوئ چې پیسې هم ګوره پاکي که پیسو کې هم دغه ګړبړو د هیروین او د شرابو او د عصمت فروشۍ کاروبار دیو او ټلویزیون او وی سی آرونه دي د شپې پټیکا ورکول او دا کاروبار دیو قربانی سکے چې ځان حلال کیم دا خدای ته قبول نه ده نستا په ملک د جمعې شپه د بلو پرنټو شپه ستا ټول نوجوان طبقه بلو پرنټ چلی او دا میوزک سنټر والای ولا ورکي د دې کاروبار پیسو باندې ځان لبه غوخه وکي او به خوري قرباني خبره د قربانای بنیاد دا ده چې یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى اے بچیا تم سوچو کا فکر وکړه څنګه چلو کما زوی ورته څو قربان د داسې بچینا زما غوندې پدمها مولیان د اسماعیل علیہ السلام د خپو د خاورو نه قربان شو زوی دې ته وي زمونږ زامن پلار ورته وي بچیا فانظر ماذا ترى سوکم بچیا ورته وي قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا الله چې درته څه ویلي زر کوا زرک اسه نه چې لیټ شي چرته خدای درنه ناراض شي ډېر زرک ته بس کې ما ته استاد علالولو حکم شوه پلار ز ستجدنی ان شاء الله من الصابرین
ستجدنی انشاء اللہ زردے چی بیا بمو میں بیا مال رہ پلارا کدا اللہ رضاوشی من الصابرین استاد چڑے لاندے صبر کون کے زبستا چڑے لاندے صبر کو تب میں علالے او زب غاگم نکو کمال تا گور د زوی په مړی چاړک دی ایو بزرگ وای کنا وی عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہیں اور لے ثواب الٹا عجیب رواج میں اولی زویا لالی الٹا با ورطا ثوابم ملاوی اس اختر خود مغو لوی اختر راز عید وہ عید کہ جس عید میں ہو یاد خلیل جس نے بیٹے کو کیا پیشکش رب جلیل زوی غواړي یا اللہ دار عید وہ عید کہ جس عید میں ہو یاد خلیل جس نے بیٹے کو کیا پیشکش رب جلیل ننھی سی جان لے ایمان کی عزت جانی عید کا دن ہے اور جان کی ہے قربانی زمون بچی دلس دولس کالو د اختر پورس سکی او دلس دولس کالو بچی دی او د ځان قربانی ده مین دی زامن جوړی د اختر د میلو د پاره بی بی حاجره زوی سنبالی د پلار سره اور علالولو د پاره دا بنیادو د قربانی تاسو خیال راغلی دا بنیادی پوزیشن دی قربانی په اسلام کې واجب ده په هغه چا چې 3.5 روپے نقد ور سره د ټولو ضرورتونو نه بچت وی هغه د پاره حولان حول شرط نه دی هغه قربانی واجب ده خامخا به کوي غوا کی سنیسی او پلانې اوس غواګانم عذاب شو 9.5 او 10 تورس یو بل غوبل جوړ دی غوبل جوړ دی نرغه دی چې دلته نه ډټسن یو لارې ډکې په سبزو او د غواګانو د چیلو د ګډو کابل ته کپدې نیت وړي چې د کابل غریبانو سره همدردی وکړي نو دې کې خو ثواب دی نن نور سمګلینګونه خلکو پرې خو پاکستانیانو دا سمګلینګ شروع ابل اورز یو سړی راغی ماته وی چې یو 2 پرمټه راته وکا مال د سوي چې یو 2 لارې سبزی کابل ته یو سم ډیره غټه ده پکې نیم پنیمه ویو ماته وی نیم پنیمه ویو مال ما خلاصته پیری وکړي یار کته په ورځي ورشه نور نه شمانسته دا ستاسو ملک شو بس په کلی غلبله شو پکې د ډم او د نای خشوه چې سغو بل جوړ شي صاحب مونږ نه ډم او نای جوړ دی پکې مغوالنګ شي اوس د کابل جنگ شه زمونږ پکې دا غوالنګ اول ور سره یو قسم نهسته زمون غوسه وی چې کابلیان دلته اوس هم ور سره بل قسم نهسته غوسیږي خدای د پاره نه بل دا پختنه مکوي چې درې پکار دی او 15 پکار دی که په 2 کیږي او په 4 کیږي او په 6 کیږي او په 1 کیږي او پارس ګډوره چې د 6 میاشتې او د کال سره خپوي پاغم قربانی کیږي چيلي د پاره کال شرط ده ٹھیک شو
دا د قربانۍ پوزیشن دی. د اختر مانځه نه رستو به کوي، که مانځه نه مخکې چا حلال کو غوښې وکړې قرباني نه کیږي. 3 ځایه کول مستحب دي، که ټولې غوښې د ځان له وساتلې جایز دي. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو زیات خیال به ورته د مال ساتئ چې پیسې پاکي، پیسې حرام او مردارې وي، په حرام کېنه مګډله او مغواله کیږي نه. واخر دعوانا ان الحمد. د ټول قرآن د ختم ورسو بزرګانو دام لیکلي دي چې روزه کې سړی ختم ونه کړي او امام تراوی فالم تر کیف من الجنة والناس پوری دا 10 رکعات تراوی په دې صورتونو کې نو الله تعالی به د قرآن د ختم برابر ثواب ورکړي. اسی دې وجو ته اندازه لګوي، وجو ته چې خدای پاک د دې خپل ثوابونو د پاره دا وجه څنګه جوړي. قرآن کې دي چې کيو دانه خدای په نامه چاور کړه، یو دانه د غنم، نو دا غيو دانه په عوض کې به څه چل کوي؟ واغه یا ته پسه 7 كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یو دانه چې ورکی د دې داسې مثال لکه دانه پزمکه کې وکړي او هغه دانه بوټي وکړي او هغه بوټي او وږي ونیسي او په هر وږي کې سلسل دانی وي، نو د یوې په بدل کې به 200 درکړي او 200 نه. والله یضاعف لمن یشاء. او ضاعف د خدای زیاتواله نو ورپسې اندازه لګاوه یوې دانې په. نو زما عزیزانو دا اندازه تاسو نشي لګولې چې یو ځل الحمد والکا څه خبرې خوارشي چې الحمد څه ته وي. ته الحمد پیژنې اول خو مونږ الحمد ذکریم نه دا او چاله راضیم نه دا مونږ د خار خلق الحمدلله رب العالمین که خیالم کړی چرته په دې دا سرکاري خلق چې تقریر شروع کوي بسم الله وي، وزیر اعظم صاحبم بسم الله وي، صدر صاحبم وي، دا نور وزیران دا کوسډب چي دي دام بسم الله وي، بسم الله الرحمن الرحیم دسه وي کنه. تاسو څنګه وای؟ وای پرېدم امنا نه نه سنا یو بابا ترا پاسا خاندې ما وای بیا وای هر ته پاسا او باړې والا کینا تاسو لا بوډاګان یې وا الکا بس پند دې نشته خو ځان دې ورته جوړ کړو کینا ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما دې خلی ته وګورئ. بسم الله الرحمن زما شونډې خوځي الرحمن الرحیم رحیم خوځي زما شونډې پرې زما شونډې خوځي بے باندې خوځي میم باندې خوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم زما شونډې خوځي ولا الضالين وګورئ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شونډې خوځي ها اصلي د څه ده
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين. تاسو څنګه وایي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خلینو داسې جوړه کې لګا چنډه خاني د سوای کنه وای. اول خو الحمد تاسو مقام پی جندل نه ده پوئی گئی پینا زدکرم نه ده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالک یوم الدین دا غلو یورزی د حساب او د کتاب مالک بڅوک وی نو چار کله مالک دا غورزی د حساب مغدی نو خدای زوس ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ زدا عبادت چی ولار امدام تا تکوم او پاغلو اورز باندی مدتم تا نغوارما. برابر شو ستاسو دا جماعتونو کی چی علماء دی امامان دی قاریان دی دا منزونه صحیح کئی دا تبلیغ والا گرزی خلقو تا منز کلمہ پورا بسم اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ طالبان موئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در رسول اللہ. یو پازان کے دے التا در رسول اللہ دے ذکا التا ان راغلے دے او ان عمل دادے چھ زور بوئے. اس مونگا پا جماعتونو کے بانگون ہم جو دا امامان دی آغا دا خدای لٹ چرتا علک تبوی ورش علکا بانگو آیا نا وقت دے آغا علک براش اشہدو ان محمد رسول اللہ. اس عمالت کی چیزیں خواہم طول خردی یو خرہ نغے ورتے انہوی جو استاد دا بانگ چاہوئی نو دا خری امام تخری میڑ څوکی ها اس خو نه کنا کوي د خری میړه اس نه د خری میړم خری مونږ خریو زمونږ بانګیان هم دغه سي دي او زبو مخ کی چراته ولاړی هغه هم دغه سي دي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اجر پسې ولاړ امين. اس چتا مخ کی کیس غلط پیش کړو د عدالت په غور څنګه کوي الحمد خو کیس ته غلط پیش کړو نو تامین چغه وحکنا ستا په کیس هیڅ غور عزیزان استاس اول خو منزونه شتا نا کشتا فائل غلط تے ټول کیس غلط تے د کیس نوعیت غلط تے ته په پوری نه چې ما څه کیس خدای ته پیش کړو ولار سلام غواړم څه خبره څه کو پویږي نو دی وجنا چې د خدای در تراشي او کم کیس خدای ته پیش کړي نو اول په ځان پوي په دې جمعهتونو کې امامان قرآن شریف ترجمه شروع کړ ما په سراشي او جید قرآن شریف ترجمه خلکو ته ختمه کړه تراشه په تقریر کې یو ځای ته لاړم ما خلک میرا پاسو دغه څه چل مې ور سره کول کدا تاسو سره مې چرپا مثل ماللکه په فرض کې یغنه اخت شه ده هغه چې دا خو مونږ ته د استاد نه دی خو دي نو استاد مې د غوګ نه ونیو
خدای دې خوار کا هغه په سبحانه نه پويږي په کلمه نه پويږي تا ورته د قران ترجمه کور ته روانو ما یو لوډ سپیکر باندې ترجمه کېده چې ترجمه کېده نو وامه اوریدل چې الحمدلله رب العالمین ثنا صفت خدای لره پر رب د عالم سره رب العالمین ترجمه کوله پر رب د عالم سره نو یو سړی دلته دکاندار دی مال لکه تاسو هم ترجمه کوي الجی بس کې کنه نو سي ترجمه کوي چې مال پر رب د عالم سره ویل اوس رب العالمین ترجمه ده پر رب د عالم سره نو دغه ګوګوان ورته ناشتي عزیزانو کم شي چې قوم ته ضرورت ده هغه بنیادی شی قوم ته خودل پکار دي د موز ماهیت په جندل پکار دي قوم ته ضرورت ته دی خبره قوم په دې پوي کا نن 80% دا پختون دنیا چې د طلاقیان 80% خبره د پاسه دا حرامیان وای چې خزه دې په ما پدري کانی طلاق وای کنه وای مړه کتا سره ما خبره یو کینو په ما دې خزه پدري کانی طلاق او چې دا ټکي دی وای او بیا دې ورته وای چې پوه شو کنه نو خبره خو دې وکړه کنه کور دې دا پلار مران شو خزه در باندې پدري کانی طلاق اوس دا خزه پتا را واقعيږي نه چې سو پورې دې بل نکاح کړی نه 80% دا د سور بچی طلاقيان خبره د پاسا خزه ځان باندې طلاق خزه به مور ساتم خزه بر باندې خوري خزه بر باندې پلانې دا شپه ورځ د دې خلکو تکیه کلام په دې بنیادی سيزونو دا قوم تر اوسه ډو پوي دی وجنا عزیزانو زدا سمره جمعه چې وشو په دې ختمه خدای ته ګوري زلګ لګ وخت دې توبه سي چې د خپل منځونه صحیح الفاظ صحیح استاد سو ګرځي دا زما دوات هم واورېدو کنه ها ستاسو اني کچ د قبر نه روزي یاد به کوي داسې ما پشپک میاشتې کې داس د کړو شیشه به میزان سره ګرځوله ولن شیشه به می ګرځوله چې ما شونډې ونه خوځي هله به د دې ادا صحیح راځي اوس به تاسو مونږ کې وای نو خپل بدر ته پته ورګي چې هم بیړای غر کښه مون پټول غر کی نو غرق نه نور څه غرق خدای غر کړی ته پر در باندې ګران شو باټینګن در باندې ګران شو لارې مرانه شوي کوسه مرانه شوي غوړی در باندې ګران شو اوړه در باندې ګران شو تندرونه در باندې که خیری شروع زلزلې در باندې که خدای ته منظورې شروع شوي نور غرق څنګه غرق خو یې اوس دا اورځ انتظار کوي چې نیمه شپه 2-3 بجو ټیم یو ډچ او ډچ سره ټول پاکستان مسماش دا اورځ انتظار کوي ځکه چې هر ګناه پاکستان کې د ځمکې سر تراله هر ګناه نور د صفات نه دي تما ته وایا چې د کم قوم غریبان د ټاټکی مزدورانم د سور بچي د شپې په کورونو کې بلو پرنټونه چلای د ټاټکی مزدوران هغه قومم د خیر ورځې غوښتو قابل دی یا هغه قوم ته به خدای پاک خورز خي د سرمایدارو په بنگلو کې کچلیږي نه خدای فیصله کړی دا چې دنیا میں ورکړی دا او لا خلاق لهم فی الاخره دوی د پاره په آخرت کې څه حصہ نشته هغه خدای فیصله کړی غریب دی ولی تباشي
دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده. نو د غریبانو خدای دواړه جانه تباہ کړي، دواړه جان. دی وجنا سوچ وکړئ، خدای او پیژنئ، د هغې ذات او پیژنئ. دا ما چې درته څووي دې کې لږ محنت او کوشش وکړئ. څوک بل نشته په کار راتلو والا سوا د خدای د ذات نه کشته، څوک. په علماء متکلمینو کې یو ډله ده، هغوی وایي د هیڅ په وجود قائل نه دي، لا موجوده. ته وایي زم نشته هیڅ. ځکه دا ولې وایي چې خدای ویلی دي چې د هر څه به یو ورځ فنا شي. نو کوم شی چې سبا عدم کیږي د هغې نن تصور د عدم جایز دی. تاسو خیال راغی؟ نو دې وجه نه عزیزانو دا د درد خبرې دي. د بنده اسرې پرېږدئ. بندگان دا ملک نشي ټیک کولی چې خدای نه یې ټیک کړی.